پنجاب څنګه ولې غواړي چې د طالبانو په مرسته اوس د افغانستان تعلیمي نصاب ته زیان ورسوي؟ د افغانستان تعلیمي نصاب به اسلامي وي کفري وي څنګه به وي؟ په همدې ویډیو کې نن در سره دا هر څه شریکوم، نو تر اخره یې وګورئ. د 13 اکتوبر میاشتې په 2 نیټه د پاکستان ډانو ورځپاڼې لیکوال پرویز د افغانستان تعلیمي نصاب باندې تحلیلي لیکنه کړې وه. نوموړي خپل تحقیق کې منلې وه چې د افغانستان اوسنی تعلیمي نصاب د پاکستان، هندوستان او ایران په تناسب پرمختللی تعلیمي نصاب ګڼل کیږي. 13 ورځ د طالبانو پوهنې وزارت سرپرست ملا وویل چې موږ به د تیر جمهوري نظام تعلیمي نصاب بدل کړو او یو اسلامي نوی نصاب به جوړ کړو. د طالبانو دغه ملا نور هیڅ جزئیات ورنه کړل چې د افغانستان اوسنی تعلیمي نصاب په کومو ځایونو او کومو بحثونو کې کفري نظام دی. د خپلې ادعا لپاره یې هیڅ دلیل نه دی راوړی چې زموږ اوسنی تعلیمي نصاب ولې غیر اسلامي دی. ځکه باوري یم چې دې سړي اوسنی تعلیمي نصاب هیڅ نه دی لوستی او حتی اثر یې پرې لا نه خلاصیږي چې دې کې څه لیکل شوي. د طالبانو ټولو بچیانو له 13 کلونو راهیسې پاکستان کې د افغانستان جمهوري نظام دولت نصاب لوستی. نو که خبره د غیر اسلامي نصاب وي، بیا خو لومړی دوی تر هر چا د اسلام له زاویې لرې پاتې شوي چې پر بچیانو یې غیر اسلامي نصاب لوستی. خبره دلته د تعلیمي نصاب اسلامي کولو نه ده، ځکه طالبان په دې ښه پوهیږي چې د افغانستان تعلیمي نصاب د سیمې په کچه یو له پرمختللیو او عصري نصابونو څخه دی چې حتی د طالبانو بادار پنجاب هم اقرار کوي چې افغانان غوره او یووالي تعلیمي نصاب لري. دغه خلک د اسلام په نوم جوړ شوي، خو تر ټولو زیات اسلامي تاسیسات نړوي. د دې خلکو اجنډا همدا ده چې په هیڅ صورت باید له پنجاب مخکې نه اوسو او د اسلام په نامه باید افغانستان 100 کاله شاته وغورځول شي. مغولو افغانستان دومره وران نه کړ لکه د پنجاب ملیشو چې تیرو 3 میاشتو کې وران کړ. ډیره زیاته مننه درنو لیدونکو چې دا ویډیو مو پوره ولیدله. دغه لیکنه د خالد اسد و چې موږ له تاسو سره شریکه کړه. تاسو که هم په دې اړه کوم څه ویل غواړئ نو په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا مو په الله سپارم. ښه وخت.